که ښه اړیکه یا کوروالی غواړئ هره شپه دا کار وکړئ. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. که تاسو ته ووایم چې د ښه کوروالي راز تاسو په خونه کې دی او هیڅ ډول لګښت یا درملنې ته اړتیا نه لري، ښایي حیران شئ او یا مو زما خبره د دې برخې د یو متخصص ډاکټر په توګه زړه ته ونه لویږي. ښایي باور مو ونه شي چې دا درملنه خوب دی. یوې طبي مجلې په نوې څېړنه کې ویلي دي چې دوی هغه میرمنې او نارینه چې د مقاربت له پلوه کمزوري وو ورته یې لارښوونه کړې وه چې د شپې خوب تر پخوا 1 ساعت ډېر کړي، او کله چې دوی په وروستیو ورځو کې دا کسان معاینه کړي 14 سلنه یې د کوروالي لپاره لیوالتیا ډېره شوې وه. ټول په دې پوهیږي چې ستړیا د کوروالي غوښتنه کموي، خو که موږ برعکس او 8 ساعته مناسب او آرام خوب وکړای شو چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د دې ویډیو څخه مو موخه دا وه چې د تېرې ویډیو محتوا په دې اړه وه چې یوه خور پوښتنه کړې وه. خوب احساسات تنظیموي، د حافظې له مدیریت سره مرسته کوي او د ورځني سټرس په کموالي کې مرسته کوي، او د سکون او آرامتیا له احساس سره سم تاسو کوروالي ته زړه ښه کوئ. که مو فکر کړی وي تر ښارونو په کلیو کې د کوروالي لپاره لیوالتیا ډیره ده، څو لاملونه لري. لومړی، په کلیو کې اکثریت ټلویزیونونه نشته، خلک وختي ویده کېږي او سهار هم وختي له خوبه پاڅېږي. خو برعکس په ښارونو کې د کاري ستړیو ترڅنګ ډېر خلک تر نیمې شپې پورې د سریال او فلم په پلمه ناست وي او تر ویده کېدو وروسته چې سهار راپورته کېږي د ستړیا احساس کوي. په ښارونو کې تر کلیو د کوروالي اړیکو کول هم ډېر کم دي. دویم، کلیو ژوند منظم دی. لږ تر لږه په فزیکي کار ستړیا هر نارینه او ښځینه کې غواړي کړای شي د ورځې خصوصا غرمه 1 یا 2 ساعته استراحت وکړي، خو په ښارو کې دا فرصت ډېر کم دی، خصوصا نارینه چې سهار له کوره وځي مازدیګر ستړی کور ته ځي. په ښارونو کې بله ستونزه دا ده چې تر نارینهو د ښځو د کوروالي میلان ځکه ډېر دی چې ښځې تر نارینهو دمه دي او ډېر په کور کې وي. خوب له کوروالي هورمونونه استروژن او تستوسترون سره مرسته کوي. که موږ یې بې خوبي ډېره ولرو د دغې مضمونو هورمونو ترشح کمیږي. نو هغه دوستان چې د مقاربت ستونزې سره مخ دي دوی باید خپل خوب او خوراک منظم کړي. په ژوند کې منظم خوب د روغتیا اصلي راز دی. بله مهمه خبره دا ده چې د تیارې خورېدا او د شپې سکوت په دې معنا دی چې موږ باید تر نیمې شپې پورې ویښ پاتې شو، بلکې شپه د خوب لپاره ده. د پوستکي متخصص وایي هغه کسان چې په منظم ډول په تیاره کې ویده کېږي او په خونه کې هیڅ ډول رڼا نه وي تر هغو چې برق یا رڼا ته ویده کېږي ډېر کمې پوستکي ګونځې پیدا کوي او یا زړیږي.